یو نظم مختصر غوندې نظم دی د هغې فرمایش زمونږ ډېر ګران دا دوه ښاغلي حافظ نوید کودروال صاحب او مدثر جهان صاحب کوي نو ما ته یو کس ووي چې ستا شاعري خو ټوله درد نه ډکه دا دې پکې څنګه نظم لیکلی ما ورته په دې کې خو د مینې هغه تقدس دی چې سړی اظهار هم نشي کولی او د بل په خوله باندې اظهار کوي نو د نظم عنوان دی مجبوري لږ د زړه په غوږ واورئ او دا یو خبره زه کومه چې دې حقوق زه چاله نه ورکوم چل به ترې نه زده کوئ ګورئ نظم دی مورا نظم دی ما چې کوم یو ښکلي تا بس دومره ویلي دي زه په تا مین ما خدای خبر چې ولې بیا ما ته راکتی نشي خواله مې راتلی نشي هغه یې لا څه کوي چېرته چې د لرې نه ما په لاره وویني لاره هم بدله کړي هېڅ کولی نه شمه هسې مې خپل زړه وخوړ دا خو به هر څوک مني ژوند د تجربو نه چوړ زه چې ټکڼی شوما چل مې د یارۍ زده که اوس چې مې کوم ښکلی هم کله زړه ته پرېوځي داسې ورته نه وایم تا باندې مین ما بل ښکلی وروښایم دغه سوال ترې وکړمه یخانه په خدای بشي یخانه په تا بشي لاړ شه ورته ووایه مري صادق په تا پسې لاړ شه ورته ووایه مري صادق پتا پسې بیا سحر ماښام دیدن وي د ګلندام دیدن ما له خبر وړي راوړي ګل ګل پسرلي راوړي هره ورځ پیرې کوي ښې اوږدې قیسې کوي حال د هغه بل ښکلي اورمه له خپل ښکلي حال د هغه بل ښکلي اورمه له خپل ښکلي ښکلې مجبورۍ زما ښکلی رنګ راوړی دی یار مې ریبار کړی دی